السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور په نامه باندې د محب الله پوښتنه کوي چې بعضې خلک سره له دې چې مسافر نه وي، په ښار کې وي، د جمعې مبارکه ورځ وي، د جمعې د لمانځه شرایط ټوله پکې موجود وي، پر ده باندې د جمعې لمونځ لازم وي، خو بیا هم د جمعې د لمانځه په کولو کې سستي کوي، د جمعې لمونځ نه کوي، بلکې وایي بیا به د ماپښین لمونځ وکړو. آیا د جمعې لمونځ پرېښول د پر ځای د ماپښین لمونځ کول شرعاً جواز لري او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترم زموږ حضرات فقهای کرام رحمهم الله فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې چې پر چا باندې شرایط د جمعې پوره وي، د جمعې لمونځ پرېښول ورته ناروا ناجایز عمل دی، ځکه په دې ورځ باندې د ماپښین د لمانځه قایم مقام د جمعې لمونځ دی، لهذا د جمعې لمونځ پرېښول دا ناروا ناجایز عمل دی. مشکات شریف کې روایت دی په حواله باندې د ابو داود، ترمیزی او نسائی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ترک الجمعه من ترک 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، ورواه مالك عن صفوان بن سليم واحمد عن ابي قتاده. مشکات المصابيح کتاب الصلاة باب وجوب الجمعه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې د جمعې لمونځ پرېښوي په دې بنیاد او په دې وجه باندې چې اهمیت یې نه ورکوي، یو معمولی کار، یو ادنا کار ورته معلومېدی، نو الله جل شانه به د دې کس په زړه باندې مهر ولګوي. 3 جمعې مسلسل چې څوک لمونځ پرېږدي د جمعې، الله جل شانه به یې په زړه باندې مهر ولګوي، ای ختم علی قلبه بمنع ایصال الخیر الیه. الله جل شانه به دا زړه باندې مهر ولګي، یعنې دې زړه ته به بیا خیر نه ننوځي، پر دې زړه باندې به د خیر خبره اثر نه کوي. او بل روایت کې راځي، بعض علما کرام د ترمیزی او ابو داود شریف په روایت کې علما کرام نقل کوي، راځي چې كتبه الله منافقا، هغه څوک چې د جمعې لمونځ 3 جمعې مسلسل پرېږدي، الله جل شانه به د منافقینو په جماعت کې شمار کړي، دا به منافق وګرځي. لهذا د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمونځ پرېښول پر ځای باندې د ماپښین لمونځ کول دا شرعاً ناروا عمل دی، بغیر ضرورت پرېښول یې ناجایز دی، باید احتیاط وسي. والسلام